عامل کړم ورته خبره به د مینې چې نږدې شو خو والله کمې ضرورت و چې مسترګې سره ډېر سره ډېر عجیبه غوندې کیفیت و چې مسترګې سره یې وشوې عجیبه غوندې کیفیت و چې مسترګې سره یې وشوې د یار سترګو کې الفت و سترګې سره یې وشوې ډېر ښه ډېره ده عجیبه غوندې کیفیت و چې مسترګې سره یې وشوې د یار سترګو کې الفت و چې مسترګې سره یې وشوې انګار ته یې مونږه دواړه مېلمانه وو پردی کلی پردی چم و مونږه دواړه مېلمانه وو پردی کلی پردی چم و د حالاتو نزاکت و ډېر ښه ډېره ده بیا وایه دا بیا وایه مونږه دواړه مېلمانه وو پردی کلی پردی چم و مونږه دواړه مېلمانه وو پردی کلی پردی چم و د حالاتو نزاکت و چې مسترګې سره یې وشوې او ما ویل کړم ورته خبره به د مینې چې نږدې شو ما ویل کړم ورته خبره به د مینې چې نږدې شو خو والله کمې ضرورت و چې مسترګې سره ډېر ښه ډېر ښه او بل شعر د عدنان صدیق صاحب ما که هر څومره زړه غټ کړو خو ایمان رانه خپې وکړې ما که هر څومره زړه غټ کړو خو ایمان رانه خپې وکړې په رښتیا چې قیامت و چې سترګې سره یې او ما به دې ته هڅه وکړه دې به ما ته هڅه وکړه ما به دې ته هڅه وکړه دې به ما ته هڅه وکړه مونږ یو بل ته ضرورت و سترګې سره یې وشوې ډېر 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 ښه آخري مطلع شعر ده مقطع شعر ده ما اتخر د هغو سترګو کې ډېر څه په سترګو راغلل ما اتخر د هغو سترګو کې ډېر څه په سترګو راغلل دروند آرزو د محبت و ما اتخر د هغو سترګو کې ډېر څه په سترګو راغلل دروند آرزو د محبت و سترګې سره د فراق په بلۍ ناست وم خپل تقدیر ته فکر وړی د فراق په بلۍ ناست وم خپل تقدیر ته فکر وړی په خیالونو کې جوړ کړم ستا او هره اوښکه مې احساس ته او د چا د غم دلیل ده هره اوښکه مې احساس ته او د چا د غم دلیل ده مغربان مې جوړ د اوښکو لوی بهیر ته فکر وړی ثنا صاحب ستا د حسن کاریګر ته عجیبه غوندې حیران یم ستا د حسن کاریګر ته عجیبه غوندې حیران یم ستا خبرې خوندورې ستا تاثیر ته فکر وړی د دولت د ګاونډ لارې کړه تنګه تیږې تیږې کړه ټوله د ګاونډ لارې کړه تنګه تیږې تیږې کړه ټوله د دولت خاوند دې دومره لوی جګیر ته فکر د جنان په مینه مست و د خپل سر سودا یې وکړه د جنان په مینه مست و د خپل سر سودا یې وکړه اتخر څومره تواني شو خپل ضمیر ته